په ننګرهار کې یوې نوې مرستندوی ادارې فعالیت پیل کړ چې په لومړي سر کې به د سپین غره په لمنه کې پرتې 10 ولسوالۍ د خپلو خدماتونو تر پوښښ لاندې راولي. دغه ادارې مسؤلین وایي بېروزګارو لوستو ځوانانو ته د کارموندنې، روغتیا، پوهنې او نورو ټولنیزو برخو کې به فعالیت وکړي چې موخه یې د ولسي وګړو پر خوله مسکا راوستل دي. ډېر ځوانان دي، باسواده لوستي ځوانان دي، تعلیمي سندونه په لاس دي، خو لیکن بیکاره دي، د یو قسم روحي او تکلیفونو سره مخ دي. مونږ به انشاءالله دوی ته کاري زمینه سازي کوو، صحت په برخه کې کار کوو، مونږ به د تعلیم په برخه کې کار کوو او مونږ به د اجتماعي او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې به کار کوو. دغه مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چارې به په شفاف ډول د ولسي وګړو اولویتونو ته په کتو پر مخ یوسي او هڅه کوي چې په کور دننه د شتمنو هیوادوالو ترڅنګ د نړیوالو بنسټونو مرستې راجلب کړي. بلخوا ځایي اوسیدونکي او قومي مشران دغه مرستندوی ادارې کاري لایحې ته په کتو وایي دغه ولایت د سپین غره په لمنه کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله د ځپل شوو ولسوالیو خلک هرې برخه کې کار ته اړتیا لري. دوی همداراز له نورو مرستندوی ادارو هم وغوښتل چې لرو پرتو سیمو ته پام وکړي او هلته ډېره غنیزه پروژې پلي کړي. د سپین غر د غاړې ولسوالۍ چې په 20 کلن جمهوریت کې د ناامنۍ په وجه هغوی له هیڅ قسمه خدمات نه دي عرضه شوي، ډېر څه خراب شوي دي، وران شوي دي. هغلته د صحي اوبو داسې کمې ښې څاګانې نشته، د مکاتبو احاطې نه لري، ډېرو مسلو ته هلته اړتیا شته. په ټوله کې د نوو رامنځته شویو ادارو د ولسي وګړو غوښتنه دا ده چې چارې دې په شفاف ډول او د ولسي وګړو اولویتونو ته په کتو ترسره کړي تر څو له مخې د ولسي وګړو هغه ستونزې هوارې شي کومې چې اوس مهال ورسره دوی په بېلابېلو برخو کې مخامخ دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.